سولن تازه او ډیر مهم خبرونه. دا سولن او تازه خبرونه کولای شي په دې ویډیو کې وګورئ. د هرات خوافور ګاډي پټلۍ له لارې لومړنۍ وارداتي چوپه هرات ته رارسېدلې. د هرات ولایتي چارواکي وایي د ایران څخه لومړنۍ ریل ګاډۍ چې 500 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته رارسېدلې ده. دوهم خبر د شاهد افريدي سره په پرونۍ شخړه کې نوین الحق ټویټ وکړ. نوین الحق ټویټر کې شاهد افريدي ته جواب کې لیکلي دي چې تل چمتو یم چې مشورې ومنم او لوبغاړو ته درناوی وکړم ځکه کرکټ د ښاغلو لوبه ده. خو کله چې څوک تاته ووایي چې تاسو زموږ تر پښو لاندې یاست او تر پښو لاندې به مو پاتې شئ نو دا بیا یوازې زما په اړه مسله نه ده بلکې زموږ د ټولو خلکو په اړه ده. بل خبر امرالله صالح وایي چې ملي امنیت د ترهګرو په منځ کې ځای پیدا کړی دی. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې ملي امنیت په دې وروستیو کې د کار پر یوه تازه مرحلې پیل کړی چې په ترڅ کې د وسلوالو په هسته کې ځای پیدا کړی دی. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې مطلب په څرګندولو سره تاییدوي چې ملي امنیت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ریښو پیدا کولو او د دوی اړوند کسانو نیولو په هدف د یو منظم پروګرام له مخې مخ ته ځي. څلورم بیا اخري خبر دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دیبرا لاینز پرون د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلې ده. یونما وایي چې دیبرا لاینز به د دې 2 ورځني سفر پر مهال په دوحه کې د حکومت او طالبانو مذاکراتو پلاویو سره وګوري او په افغان سوله به ورسره خبرې وکړي. له تاسو ډیره مننه چې دا لنډ خبرونه مو تر اخره ولیدل. که د دې خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم.